د نوره احساس او د سیدولي شاه د معاملې څه حقیقت دی. السلام علیکم، زم تاسو ورور تاسو ملګری کبیر خان په نوې ویډیو کې د هرکلی وایم. نن مې دله په دې ویډیو کې د نوره احساس او د سیدولي شاه حقیقت راوړی چې د دې دواړو د لانجه د څه نه راشروع ده او د څه د وجې نه دومره پورې د لانجه راورسېده چې دوی دواړه یو بل ته په سوشل میډیا باندې کنځل وکړي، رد بد وکړي، یو بل د مرګ دمکیانې ورکړي. نو هغه څه معامله ده هغه به زه تاسو ته نننۍ ویډیو کې ښیم. د هغوی د خولې کوم وایس میسیجونه چې دي په واتساپ باندې، نو عقل ته زه پلی کوم، هغه وګورئ او په خپله فیصله وکړئ چې غلطي په چا کې ده، په نوره احساس کې ده یا په سیدولي شاه کې ده. نو په هغې کې زه تاسو ته دا میسیجونه اورم، د هغې وایس میسیجونه رالل، نو دا واورئ او فیصله په خپله وکړئ چې غلطي د کومې یوې ده. ستا په خبر باندې پوه نه شم چې تا څه ویلو. زما ایډۍ نه تاته میسج شوی دی که بل چا ایډۍ نه شوی دی. ما ته دا جواب راکړه، زه تا له بیا جواب درکومه. صحیح دی چې زما ایډۍ نه درته میسج شوی دی که بل نه درته شوی دی. که زما ایډۍ نه درته میسج شوی وي بیا زه ذمهواره یم، ځکه چې دا ایډي اوس فلحال پیله زه استعمالوم. او که د بل چا ایډۍ نه درته میسج شوی نو بیا هغه زه نه یم ذمهواره، هغه ما ته پته نشته. او زه درته په دې قسم کوم چې زه صرف دا یو ایډي استعمالوم، ما سره بل ایډي نشته نه بل. ما ورته ښه صفا ویلي چې دا یوه جنۍ خو زما سره خبرې کړي او زه یې تر اخره پورې تر قیامته پورې نه پرېږدم. د نور احساس ملګري ده، که ما یې د جنۍ ما ته په خپله ځان نه ښایي، غیرت پکې نه وي، بې حیایي. صحیح ده، ځکه چې زما سره تا څنګه خبرې کړي، زما سره ګوره غونډ سره سره دي، نو ما یې بس صحیح ده. او ما یې نوره بیا راته ښایي که په خپله راته ځان ونه خو، نو ما یې هغه خو ده ده او بقایه ما یې ته د نوره کیس کوټ ته وړې، ما یې کوټ ته یویسه. ستا په خبر باندې پوه نه شم چې تا څه ویلو. زما ایډۍ نه تاته میسج شوی دی که بل چا ایډۍ نه شوی دی. ما ته دا جواب راکړه، زه تا له بیا جواب درکومه. صحیح دی چې زما ایډۍ نه درته میسج شوی دی که بل نه درته شوی دی. که زما ایډۍ نه درته میسج شوی وي بیا زه ذمهواره یم، ځکه چې دا ایډي اوس فلحال پیله زه استعمالوم. او که د بل چا ایډۍ نه درته میسج شوی نو بیا هغه زه نه یم ذمهواره، هغه ما ته پته نشته. او زه درته په دې قسم کوم چې زه صرف دا یو ایډي استعمالوم، ما سره بل ایډي نشته نه بل. ما ورته ښه صفا ویلي چې دا یوه جنۍ خو زما سره خبرې کړي او زه یې تر اخره پورې تر قیامته پورې نه پرېږدم. د نور احساس ملګري ده، که ما یې د جنۍ ما ته په خپله ځان نه ښایي، غیرت پکې نه وي، بې حیایي. صحیح ده، ځکه چې زما سره تا څنګه خبرې کړي، زما سره ګوره غونډ سره سره دي، نو ما یې بس صحیح ده. او ما یې نوره بیا راته ښایي که په خپله راته ځان ونه خو، نو ما یې هغه خو ده ده او بقایه ما یې ته د نوره کیس کوټ ته وړې، ما یې کوټ ته یویسه. صحیح ده، چې کوم کوټ ته دې ویسو نو ما یې کیس زه ګټم. اورې ما یې دې زما د بلیک میل کولو دپاره به کار کړی. زه سپین نیت یم او سپینې خبرې مې دي لاله. ما ورته د دې د بېزتۍ دپاره یوه خبره هم نه ده کړ. ما یوه خبره، یو سوچ، یو فکر هم داسې نه دی کړی چې زه دا بېزته کړم. او ما تاسو ته کومه خبرې کړلي، که ته وروسته شوې والله چې زه به درنه بیا ډېر زیات خفه یم، نه به وروسته کېږي که ته مسلمان یې. ما یوه خبره بېزته نه ده کړې. که اوس د وخت د لالانو په سلا باندې نوره احساس ما رالي او بېزته کوي، نو زه راته دا وایم نوره ته ووایه ګوره دا سوچ دې غلط دی. ګورې زه یو میډیا والا یم، قسم دی زه د عزت په خبرو هم پوهېږم او د بېزتۍ هم پوهېږم. زه دې بیا په وچ کلک زور باندې قرآن ګوچې واړی ته وړم، بس دی. قسم دی چې زه دې په وچ کلک زور باندې واړی ته وینسم، نو زه به دې د پلار ښځه یم. اورې زه بیا هغه هلک یم، ته به زما د بېزتۍ کوشش کوې. زه دې قسم دی چې په زور دې زه واړی ته وړم، په زور. هغه هلک ما ته وویل زه به تا ته مینې مینې وښیم. ما یې زه صحیح ده ځه. ګوله ستا دا ته چې کومه استعمالۍ د دقه ایډۍ نه میسج کړی دی، ګوره زه راته دا یوه خبره کومه که نه چې ګوره زه بې پښتو سړی نه یم. تا زما سره د پښتو خبرې کړلي، ما ستا سره د پښتو خبرې کړلي. ته لګېدلې زما په خوله باندې 3,000 او 600 دي که 700 کسان وخت کړلي دا ایډۍ نه. ما د باندې غیرت کړی دی که نه چې زه دې تر مرګه پورې نه پرېږدم. درته مې ویلي چې فضول به نه ګرځې، بې حیا ځای ته به نه ځې، پالتو به نه ګرځې، پالتو قدم به نه هلې. درته مې ویلي چې هغه نورې ملګري ته دې مو ووایه چې خراب ځایونو ته مه ځه، خلک موږ ته ګوته نیسي، په موږ باندې تنقید کوي. صحیح ده، الټه مې درته د هغې په باره کې ویلي. زه راته اوس دا یوه خبره کومه، صحیح ده، دا یوه خبره واوره چې ګوره زه وروستی کېږم نه، که دوی دا خبره هر طرف ته وړي، که نور ښکته ځي او که پورته ځي، که کوټ ته ځي، که های کوټ ته ځي، خو ته به زما سره رابطه په حال ساتې جینۍ، ته به نه وروستی کېږې. زه په خپلو خبرو باندې کلک یم او زه تر اخره پورې نه وروستی کېږم. زه تا عالم، زه تا عالم. دا بې غیرته خلک تا شرموي، بېزته کوي دي، بس هېڅ خبر هم نشته. په اسلام کې 4 ښځې ازادې دي. زه تا عالم، پوه شوې، زه تا عالم. صحیح ده، بلکل زه تا عالم. زما او ته په خپلو
دا به تام بدنامۍ دا خبره واوره په دې باندې په تا باندې به هم دا الزام راځي صحیح ده خو زه راته دا وایم که پښتنه وي او پښتنې مور د باندې سر تړلی که نه نو زه راته ښه صفا یم چې زما څه به د رنډیانو کار نه کوي او زه به رسه د کونیانو کار نه کوم بقایه خبره د دیو ده که نه نو که نوره احساس په صحیح طریقه باندې راغله او تا ته ملګري وایي صحیح ده او تا به د هغې عزت ګڼلی او تا به هغه ته دوست ویلي او به تا ته وایي نو به ستا د عزت خیال وساتي او که نه ستا د عزت خیال نه ساتي که نه د دې څه چې څونه بړواګان ملګري او څونه خلک یې سپورټ کوي ستا سره وې ستا پلار وردېږي زه د هغونه نه یارېږم ولې ته نه یارېږم چې زه غلط نه یم ما په د نوره پسې میسج نه دی کړی ما ته یې کړی ما ته یې دا ایډی نه میسج شوی دی صحیح ده بیا ما د هغې په حق کې بېعزته خبره نه ده کړ خرابه خبره ما د هغې په حق کې نه ده کړ بېعزته او خرابه خبره معنی دا ده چې ما په زول خبره نه ده کړ هغې ته صحیح ده که ما خبرې کړلي ستاسې مې کړلي په ما باندې به ته ننګ کړې دا خبره مې واوره پوه شوې زه د باندې ځان قربانوم او زما دې په الله باندې قسم بقایه خبره د نور او د نور د یارانو والله که رانه ځان خلاص کړي قسم دی که مې پروا مي تا لږ میسج کړی وي که نه د دې ذمهوارته درته زه خلمه پوه شوې زه یې درته ذمهوارته اخلم ارمان دی که چا میسج کړی وي که نه ذمهوارته یې درته زه اخلم پوه شوې د نور ایډیل دی نه زه ذمهواره یم نه ما ته پته شته نه ما ته تا ته ولې ویلو چې زه په څه پوهېږم نه پوه شوې تا ته چې ما کم میسنجر کې میسج کړی دی که نه دا تا ته ما فارورډ کړی دی دا میسج ما ته بله لږ کړی پته نشته چې څوک دی زه یې پېژنه هم نه تا ته چې ما پرون په کال ویلي وو که نه چې ما ته چا نوره ته میسج کړی دی چې دا نوره دې راشي دلته دې مونږ سره دغه وکړي هیلپ دې را سره وکړي نو ما تا ته هغه میسجونه سینډ کړي دي پوه شوې زه په نه په فضول خبرې کوم چا سره نه مې څه کار شته دی او نه چا سره لرم پوه شوې ما تا ته هغه میسج سینډ کړی دی صحیح دی که نه ته په پوهه نه یې اوس یې ما ته ویې ښه داسې چل دی ته چې کومه استعمالي آی ډي په دقه کې دي که نه ته را میسنجر ها ته چې ما ته میسجونه رالیږي نو هغه څه وایي هغه وایي زه به دا میسجونه کوټ ته ویسم او زه به دا میسجونه دا کړم ښه تا ما ته د چا غلطي شوه د چا غلطي شوه ستا غلطي شوه ستا غلطي په دې باندې شوه چې تا ما ته دا نه دي ویل چې دا ما تا ته در فارورډ کړلي بس دقه ایډی نه ماته شو اوس زه ستا نه وم خبر چې دا ایډي چې ده نو دا تا ما ته میسجونه را فارورډ کړلي او که څوک یې اوري نه که نه زه تا ته وایم چې دا ایس ایم ایس چې کوم تا ته ما دوه ولیږل که نه دا څوک هلک دی او زه به یې تا ته سکرین شاټ هم د میسنجر نه وباسم دی ما ته میسج وکړلو چې ته نور احساس ته ووایه چې دا زه پخپله هلک نه یم څوک پته نشته چې څوک دی ما ته میسج کړی دی وایي چې نور احساس ته ووایه ما ته وایي چې ته نور احساس یې ما ورته ډایرکټ ویلي چې نه زه خو نه یم نور احساس وایي چې هغې ته وایي تا څه دی ما ورته زما ملګري دي ما ته وایي چې دې ته ته دا پیغام ور ورسوه پوه شوې په خبره دا دې زما میسنجر کار نه کوي دا دې ما ته اوس هم میسجونه کړي دي پوه شو خو ما ورله جواب نه دی ورکړی دا ته پړه وکړه که نه وایي او هغه زما خبره دې نور راته وکړه که نه څه یې ویل نو پوه شوې صحیح دي مړه هسې د هغه خبرې مه کوې بله راته دا ووایې چې ته د چا خبرې کوې چې کور ته یې کیس وړی دی نور احساس ګوره زه که تا ته یوه خبره در لیږمه که نه نو زه درته سوال کومه چې د هغې نه مخکې به زه تا پویه کوم صحیح ده دا زما غلطي نه ده جینۍ بل زما درته زه دا وایم که نه زما سره مخامخ خبرې کوې نمبر 1 دویم نمبر زما ته ګوره تا زما ساره خبره پخه کړله زه مسلمان نه یم بس دی چې زه ستا څه ښه دړه نه لګیا یم زما څه به ښه دړه نه خبرې کوې بقایه خبره د پیسو ده تا ته ما ویلي چې ته زما عزت یې پوه شوې عزت ځکه چې ته او زما په منځ کې داسې خبرې مونږ شروع کړلې چې خبره د مینه ده زما عزت شوې ته زه په تا باندې خپل ځان هم قربانوم خو دا راته یم چې زما د عزت خیال به ساتې بل نوره که ستا ملګري نو لارې له به یې راولې او که ستا ملګري نه وي نو زه به تا لارې له راولم د نوره سوه ملګرتیا ختمې او بس دغه دوه خبرې دي ته ما دا هم ویلو چې ما ته چا میسج کړی دی د نوره پیغام رانه غواړي نو ما تا ته وایي چې پېښور کې چا غوښتي دی پرون تا ته ما په کال باندې ویلو که نه چې پېښور ته چا غوښتي دی او ما ته میسجونه لیږلي دي او هغه وایي زه تا ته سینډ کوم بیا یې ته واوره تا ته ما داسې ومویلو او په تا زما یقین و ما تا ته ځکه دغه میسجونه سینډ کړل که په تا زما یقین نه وی که نه بیا مې قسم دی که تا ته سینډ کړي وی